अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو څنګه چللی خیر دی دوستانو نن زمونږه د ایم ایس ورلد پریکټیکل کلاس دی د ډي آی ټي کورس پارت نمبر 11 مونږ چې څنګه تاسو ته پته ده د ډي آی ټي کورس شروع کړی و په هغه کې مونږ آی سی ټي چې کوم دی کمپلیټ کړي وه آی سی ټي چې کوم تیوریټیکل کلاسز وو او بیا پسې مونږ ایم ایس ورلد چې کوم کلاسز دي هغه سټارټ کړي پریکټیکل نو د هغه سیریز چې کوم دی زموږ سره پارت نمبر 11 دی نو دا زمونږه دا چینل لیکچر چې کوم دی زمونږه د یوټیوب چینل باندې چې کوم دی اپلوډ کیږي سټپ بای سټپ نو هلته زمونږ سره پلی لیسټ د آی سی ټي ځانله پلی لیسټ او د ایم ایس ورلد پریکټیکل کلاسز په نوم باندې ځانله پلی لیسټ دی نو که تاسو پریویس کلاس د چا نه مس شوی نو هغه تاسو ورته لاړ شئ او هغه وګورئ نو راځو کورس طرف ته نن کلاس ایجنډا زمونږ وڅی ټیبل ډیزاین ټیب ان ایم ایس ورلد په ایم ایس ورلد کې چې کوم زمونږه د ټیبل ډیزاین ټیب دی هغه مونږه نن سټډي کوو دویم به چې کوم دی مونږه ټیبل سټایل ان ایم ایس ورلد په ایم ایس ورلد کې چې کوم دی مونږه ټیبل سټایل هغه مونږه سټډي کوو او ټیبل سټایل آپشن ان ایم ایس ورلد او په ایم ایس ورلد کې چې کوم دی کوم ټیبل سټایل آپشن دی هغه مونږه په دې نی کلاس کې چې کوم دی کور کوو نو راځئ کلاس طرف ته پریکټیکل چې د څنګه کیږي د ټول نه اول به تاسو ایم ایس ورلد اوپن کړئ ایم ایس ورلد چې اوپن کو نو تاسو د ټول نه اول به څه وکئ را به شئ انزرټ ټیب ته په انزرټ ټیب کې به راشئ ټیبل باندې به کلیک کړئ او بیا به دلته زه فار ایگزامپل زه به یو ټیبل ته انزرټ کړم فار ایگزامپل ما دا انزرټ صحیح شو دا ما ټیبل انزرټ کوم تاسو څنګه ټیبل انزرټ کې د دې سره دوه ټیب نور اوپن شي یو ډیزاین ټیب یو لی اوټ ټیب موږ به پس چې کوم دی ډیزاین ټیب سټډي کوو صحیح ده نو په دې ډیزاین ټیب کې زموږ سره بیا بل دی ټیبل سټایل آپشن دی او یو ټیبل سټایل دی موږ به اول ټیبل سټایل کوو ځکه چې ټیبل سټایل موږ نه کړی موږ ټیبل سټایل آپشن نشو کولی نو موږ به راشو دا ټیبل دی دنده ته په دې چې کوم دی سټایل خوښولی شي ډیفرنٹ ټیبل سټایل زموږ سره په دې کې اویلیبل دي د خپلې مرضۍ تاسو دلته سلیکټ کولی شي صحیح ده دنیا فار ایگزامپل زموږ سره دا ما یو سلیکټ کو صحیح ده دا زما سره څه دی یو ټیبل سټایل دی ما سلیکټ کو نو اوس تاسو چې دلته راشئ که نه په دې کې مختلف تاسو ځان لپاره کوم سټایل تاسو خوښ او تاسو څه کولی شئ سلیکټ کولی شئ یا سیمپل نه کولی شئ صحیح ده نو په دې کې ما فار ایگزامپل دا یو سټایل سلیکټ اوس په دې کې تاسو دلته راشئ که نه دلته ټیبل روز یو هیډر دی روز دی او کالم دی هیډر روز مطلب دا دی په ټاپ باندې چې کوم رو دی که نه دې ته هیډر رو فار ایگزامپل دا زه دا کوم د دې نه به ختم شي واپس چې دا کوم دې ته هیډر رو په کوم کې چې تاسو کوم هیډنګ لیکلی شي دا ته هیډر رو بل زموږ سره ټوټل رو دی ټوټل رو مطلب دا دی لاس کې چې کوم راځي که نه ته ټوټل رو وایي ټیک ده بل زموږ سره په دې کې بینډډ رو دی مطلب دا لاندې چې کوم رو دی دا راځي که نه بینډډ رو مطلب دا دی دا ایون اوس فار ایگزامپل زه دا کوم که نه ګوره بینډډ رو ما دا وکړئ که نه په دې کې تاسو کتی شئ زه سټایل لیک چینج کوم تاسو ته بیا پته ولګي چې لیک کلیر شي فار ایگزامپل ما دا ټیبل سلیکټ کړو که نه اوس په دې کې ګوره ما بینډډ رو چې کوم دی څه کړله ما بینډډ رو ختم کړله نو تاسو کتی شئ که نه دې له زه دا زموږ سره ګوره یو ټیبل دی په دې کې زه بینډډ رو سلیکټ کوم نو تاسو کتی شئ په دې کې دا کوم ایون رو چې دا زموږ سره څه شو هایلایټ شو بینډډ رو زموږ سره هایلایټ شو ځکه چې دا اولنی رو زموږ سره الریډي هیډر رو چې کوم دی سلیکټ دی که دا زه اوس دا انچیک کړم نو زموږ سره بیا چې کوم آډ روز دي هغه به زموږ سره سلیکټ شي تاسو کتی شئ دا آډ نمبر دا هایلایټ شو بیا چې کوم آډ نمبر دا هایلایټ شو آډ روز چې کوم دي هغه زموږ سره هایلایټ شو خو زه پکې هیډر روز آن کړم نو هغه به زموږ سره بیا څه شي ایون چې کوم روز دي هغه به زموږ سره هایلایټ شي ګوره دا ایون روز زموږ سره هایلایټ شو ایون دا رو زموږ سره هایلایټ شو داسې ایون رو زموږ سره څه کېږي هایلایټ کېږي صحیح ده بل زموږ سره فرست کالم مطلب دا دی دا کالم چې کوم دی که نه دا به زموږ سره څه شي
هایلایټ شي. ګوره تاسو دې نه کلیک کړئ زموږ سره فرست کالم لاست کالم ته چې زه ځان هایلایټ کوم نو لاست کالم به څه شي هایلایټ شي. په دې طریقه باندې بیا زموږ سره بینډډ کالم دی. دا کالم وایز چې کوم ایون کالم دی هغه به زموږ سره هایلایټ شي. نو دا بینډډ کالم باندې کلیک کړئ نو ستاسو سره چې کوم هایلایټ بینډډ کالم دی هغه څه شي هایلایټ شي. که زه دې نه فرست کالم درې کړم نو بیا زموږ سره کوم آرټ چې کوم کالم دی هغه به څه شي هایلایټ شي. په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی دا هایلایټ کولی شئ او دا په دې طریقه باندې ځینې ریموو کولی شي او هایلایټ کولی شي. صحیح ده. ها د دې نه علاوه زموږ سره بل هغه دی په دې کې یو آپشن دی دلته موډیفای ټیبل سټایل. په دې کې تاسو یو ټیبل سټایل چې کوم دی هغه موډیفای کولی شي چینج کولی شي. فار ایگزامپل دې ته یو نیم ورکولی شي. دلته چې کوم دی دې دپاره په هول ټیبل باندې ته اپلای کړي. زه هم چېرې په هول ټیبل باندې دې له زه کلر چینج کوم دې له زه ورکوم دا کلر کوم نه چې کوم ټیبل باندې به دغه شي د هیډر او د هغه نه علاوه. صحیح ده. خاص زه دې له بولډ کوم دا لیکل چې کوم دي دا زه انکریز کوم او انډرلاین به وي. صحیح ده. نو دا ګوره انډرلاین شو. کوم دا زموږ سره چې کوم لیکل دي که نه دا به زموږ سره انډرلاین شو یا چینج شو په هول ټیبلز کې کوم دي. زه غواړم چې یاره زما سره دا هیډر چې کوم دی په دې چې کوم دی په دې باندې دا اپلای شي. هیډر روز کې زه چې کوم دی دا بولډ کول غواړم او په دې کې باندې نیو رو شو او د دې چې کوم کلر دی هغه زه څه کول غواړم هغه زه بلیک کول غواړم. اوس چې کوم دی وایټ دی زه بلیک کول غواړم. صحیح ده. او دا اوکې کې نو تاسو دلته کتی شي زه لیکم زموږ سره وایټ شو. صحیح ده. په دې کې نه بلیک دی. نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی خپل یو سټایل چې کوم دی هغه موډیفای کولی شي. صحیح ده. بل زموږ سره په دې کې دی شیډینګ. شیډینګ مطلب دا دی که نه په دې کې ګوره تاسو نو کلر د ټیبل نه دا کولی شي. په دې کې تاسو ټیبل چې کوم دی هغه دغه کولی شي. صحیح ده. ګوره دلته راشي دلته شیډینګ باندې کلیک کړئ. د شیډینګ باندې چې ته کلیک کړئ دلته فار ایگزامپل زه دې له کلر ورکوم چینج کوم ما دا چینج کړو. صحیح ده. ها زه هم چېرې دا رو چې کوم کالم دی دا زه سلیکټ کوم. دا کوم چې کوم کالم روز دی دا زه سلیکټ کول غواړم. نو ګوره په دې شیډینګ به زه راشم دې کار کوه یا چې کوم د لاندې کوم روز دی زه په دې دا سلیکټ کول غواړم. دلته راشي شیډینګ ته او یلو کړه. په دې طریقه باندې ته چې کوم دی خپل ټیبل چې کوم دی شیډینګ کولی شي. صحیح ده. نو ښه که ته وایې چې یاره زه یو هم دې نه ورکوم نو شیډینګ ته راشه نو کلر ستاسو سره ټیبل شته خو کلرز پکې نه ښکاري. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې مونږ چې کوم دی ټیبل سټایل ډسکس کړه او ټیبل سټایل کوم آپشن دی هغه ډسکس کړه. نو ویډیو به اوږدېږي نو مونږ انشاءالله نیکسټ کوم آپشن دی هغه په بل نیکسټ ویډیو کې تاسو ته ښایو. که امید دی ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي او تاسو ته څه فایده شوي نو چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې څه کړئ شیر کړئ. تھینک یو سو مچ.